د افغانانو لپاره درې تازه او مهم زیری. د پکتیا ځاځي اریوب کې سیلانیانو ته هوټل جوړیږي. د اطلاعات او کلتور وزارت له لوري پکتیا ولایت د ځاځي اریوب ولسوالۍ په سپین شګي تفریحي سیمه کې د سیلانیانو لپاره په اساسي بڼه یو هوټل جوړیږي. چارواکي وایي په دې توانیدلي چې په یاده سیمه کې د هوټل جوړولو نقشه پلي کړي او ټاکل شوي چې په نږدې راتلونکي کې به د جوړولو چارې رسما پیل شي. د چارواکو په خبره په دغه سیمه کې د هوټل جوړېدل یو اساسي اړتیا ده چې جوړېدو سره به د سیلانیانو لپاره ګڼې اسانتیاوې رامنځته او ډېرې ستونزې به ورسره حل شي. همدارنګه د ملي پراختیا شرکت مسؤلین وایي چې د بغلان ولایت د غوري سیمنټو فابریکې اړوند په سلګونو جریبه ځمکه کې د میوې لرونکو ونو بڼ جوړ شوی دی. د ترقي په نوم دغه بڼ کې چې له څاڅکو په سیستم جوړ شوی زرګونه میوه لرونکي ونې کینول شوي چې دغه سیمې ته یې د پام وړ ښکلا هم ورکړې ده. بلخوا اروپایي ټولنه د تیر ژمي له زیانمنو شویو افغانانو سره مرستې کوي. اروپایي ټولنه تیره میاشت په افغانستان کې د سړې څپې له امله زیانمنې شویو کورنیو ته د بیړنیو بشري مرستو رسولو لپاره 150,000 یورو ځانګړي کړي دي. دغه ټولنې د یوه خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي دغه مرستې د سره صلیب او سرې میاشتې ټولنې له لارې د بادغیس او کندوز په ګډون په ځینو هغو ولایتونو کې چې تر ټولو ډیر اغیزمن شوي د شاوخوا 11,200 خلکو ته د حیاتي مرستو رسولو په برخه کې لیږدول شوي دي. د دغه ټولنې په وینا په دغه مرستو کې ګرمې جامې، بوټان، نغدي مرستې چې د ډیرو اغیزمنو خلکو سره مرسته کوي چې خپلې ورځنۍ لومړنۍ اړتیاوې پرې پوره کړای شي.